السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د لسم درس شپږمه برخه ده. په قرآن کریم کې د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم څلورمه نښه پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. الله پاک قرآن په عربي ژبه نازل کړی، نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو، تر څو موږ وکولی شو چې کله تلاوت وکړي نو هغه تلاوت چې کوو د هغه په معنا پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د غیر حقیقي یعنې مجازي مؤنث اسم څلورمه نښه پیژندنه ده. سورة الشمس کې لومړی نمبر آیات، دوهم نمبر آیات، او سورة الهمزه کې شپږم نمبر آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورة الشمس لومړی نمبر آیات او دوهم نمبر آیات. ترجمه یې داسې ده: دلته راځم. په لمر او د هغه په پرتمینې رڼا قسم دی. د دوهم نمبر آیات ترجمه داسې ده: او په سپوږمۍ قسم دی چې کله د دغه لمر څخه وروسته راشي. په قرآن کریم کې د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم څلورمه نښه څه ده؟ څلورمه نښه یې مو ووایي چې د اور او رڼا نومونو ته چې وایي غیر حقیقي مؤنث اسم وایي. نو زه اوس څنګه کولی شم چې دلته مشخص کړم؟ اول راځم د آیات کې ګورم. لومړی نمبر آیات کې شمس چې ته وایي لمر ته وایي. ما یې معنا پیدا کړه. دا چې ده دا غیر حقیقي مؤنث اسم ده. دلته ورته ولیکم غیر حقیقي مؤنث اسم ده. دوم دلته راځم په همدغه آیات کې ګورم وضحا. دلته راځم اول ضحا چې ته وایي رڼا ته وایي. موږ وایو چې د اور او رڼا نومونه چې دي هغه غیر حقیقي مؤنث اسمونه دي. نو ما پیدا کړ چې دا هم غیر حقیقي مؤنث اسم ده. دلته زه ورته ولیکم غیر حقیقي مؤنث اسم ده. خو یو موضوع ته غواړم چې دلته اشاره وکړم چې دا په دې معنا نه ده چې هر کله تاسې اور او رڼا ولید نو هغه ته مؤنث ووایاست. لکه دلته اوس وګورئ والقمر. قمر چې ته وایي سپوږمۍ ته وایي. زه به دا دلته قمر چې ته وایي سپوږمۍ ته وایي. خو دا په عربي ژبه کې دا شی ده مذکر اسم ده. دا اوس موږ څنګه مشخصولی شو چې اوس ټول رڼاوي نسي کولی چې غیر حقیقي مؤنث اسم وي؟ نو د دې د پیدا کولو لپاره لکه په تېرو درسو کې چې ما وویل تاسې کولی شئ چې معسقط دیکشنري ته مراجعه وکړئ او هلته د دې اسم د جنسیت په اړه معلومات ترلاسه کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نار الله الموقده. سورة الهمزه شپږم نمبر آیات ده. د الله جل جلاله ښه لمبه کړای شوی. نو زه اوس دلته راځم چې په قرآن کریم کې لکه په تېر سلاید کې چې موږ وویل د غیر حقیقي یعنې مؤنث اسم څلورمه نښه څه ده؟ د اور او رڼا نومونو ته موږ څه ویل؟ غیر حقیقي یعنې مؤنث اسم ویل. زه اوس دلته راځم. دلته ګورم نارو چې د اور ده. دلته هم راځم معنا یې ګورم. نو کله مې چې پیدا کړه دا غیر حقیقي مؤنث اسم ده. لکه څنګه چې ما وویل څلورمه نښه د غیر حقیقي یعنې مجازي مؤنث اسم چې ده اور او رڼا نومونو ته وایي. ولې تاسې که غواړئ چې د دې جنسیت پیدا کړئ نو باید دیکشنري ته مراجعه وکړئ. هلته تاسې ته مشخصوي چې د دې جنسیت مؤنث ده که مذکر ده. لکه په تېرو درسو کې چې ما وویل په عربي کې ټول هغه حقیقي او غیر حقیقي اسمونه چې په عربي کې موجود دي هغه ته موږ څه وایي؟ مذکر یا مؤنث وایي. نو موږ هدف دا ده چې د غیر حقیقي مؤنث څلورمه نښه مو وپېژندله. ولې استثناءات دلته شته؟ که چیرې غواړئ چې دا استثناءات پیدا کړئ نو باید دیکشنري ته مراجعه وکړئ. درس لنډیز په قرآن کریم کې د غیر حقیقي یعنې مجازي مؤنث اسم څلورمه نښه مو وپېژندله په سورة الشمس کې لومړی نمبر آیات او دوهم نمبر آیات، سورة الهمزه کې شپږم نمبر آیات. او له ټول څخه مې دا هیله ده چې په سورة الشمس له ترجمې سره وګورئ او هغه د غیر حقیقي یعنې مجازي مؤنث اسمونو نښې چې زده کړي دي هغه دلته تطبیق کړئ. بیا هم که چیرې تاسې کومه پوښتنه درلوده
ما ته یې کولی شي کومنټ کې ولیکي. نو زه اوس څنګه کولی شم چې دا د غیر حقیقي مجازي مؤنث اسم په دې صورت کې تطبیق کړم؟ هر هغه چا چې زما تېر درسونه نه یي کتلي، ما د اسم، فعل او حرف په اړه مکمل معلومات ورکړي چې تعریف یې څه شی ده او څنګه موږ په آیات یا په قرآن کې پیدا کولی شو. زموږ او ستاسې درس په اسم کې ده. نو اسم هغه کلمې ته وایي چې معنا لري، په زمان پورې تړاو نه لري. نو اول به دلته راسې ترجمه به یې وګوري، کله چې دې ترجمه وکتله وګوره چې دا فعل ده، اسم ده یا حرف ده. حرف چې ما وویل چې په تنهایي هېڅ معنا نه لري، او فعل چې په زمان پورې تړاو لري، لکه په تېر زمان، اوسنی زمان، راتلونکي زمان پورې. بیا هم که چیرې تاسې غواړئ چې په مکمله توګه معلومات ترلاسه کړئ، زما تېر درسو ته مراجعه وکړئ، انشاءالله په هغه کې ما په مکمله توګه معلومات ورکړي دي. یادونې زموږ او ستاسې هدف د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وړاندیز خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. په دعاو کې مه هېروئ. ښایسته ښه وخت غواړم. خدای پامان.